اروپایي ټولنې له افغانستان سره 4.7 میلیونه یورو مرسته وکړه. اروپایي ټولنې ویلي چې له افغانستان سره 4.7 میلیونه یورو مرسته کړې ده چې د تولیداتو په ښه کولو او له اوبو پرته د ځمکو د بیا رغولو په برخه کې به ولګول شي. ترکیه د کرنې په برخه کې په افغانستان کې پانګونه کوي. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت سرپرست وزیر په افغانستان کې د ترکیه د سوداګرۍ خونې له استازو سره د کرنې په سکتور کې د پانګونې او د کرنې او مالدارۍ په برخه کې دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. سرپرست حکومت وايي د جګړې پانګوال دې اوس په بیا رغونه کې هم پانګونه وکړي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال په کابل کې د برېښنایي کمپلیکس د یوې برخې د پرانیستي په مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې د پانګونې زمینه برابره او کورني او بهرني پانګوال کولی شي په بېلابېلو برخو کې دلته پانګونه وکړي. ایران وايي له افغانستان سره د ترانسپورتي او ټرانزیټي زیربناوو په برخه کې همکارۍ ته چمتو یو. د ایران د سړکونو او ښار جوړونې وزیر ځانګړی استازی سید حسین میر شفیع د ټولګټو چارو له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې د ترانسپورتي او ټرانزیټي زیربناوو په برخه کې پر دوه اړخیزه همکاریو ټینګار کړی. هند کې د ځمکښویدنې له کبله تر 100 ډیر کسان تر خاورو لاندې شوي دي. د هند په لویدیځ مهاراشټرا ایالت کې د ځمکښویدنې په پایله کې تر 100 ډیر کسان تر خاورې لاندې شوي دي او لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي دي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی دی چې دا پیښه د سختو او پرلهپسې بارانونو وروسته رامنځته شوې ده. بهرنیو رسنیو ویلي چې د ژغورنې ډلو د لادرکه شویو کسانو لټون پیل کړی دی. د هند بېلابېل ښارونه له څو ورځو راهیسې د سختو بارانونو شاهدان دي چې له امله یې لارې بندې دي او تعلیمي مرکزونه هم تړل شوي دي.